د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې سږکال د تیر په پرتله ډیر کوکنار کرل سوي. طالبانو په ښکاره ډول د کوکنارو پر کرکلي بندیز نه دی لګولی. سږکال خلک ډیر کري ولې چې امارت دی نو خلک تاریاک سږکال ډیر کري خامخا. په هلمند کې د تاریاکو د پیر او پلور بازار تر پخوا ګرم دی. بزګران د دې نشي موادو ډکې کڅوړې راوړي او قاچاقبران هغه تر کتلو وروسته د نورو کلونو په پرتله په لوړه بیه اخلي. روش کال په 40,000 48,000 کلداري داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د 80,000 څخه شروع تر 2,000 پورې دغسې د تاریاکو هغه ښه شیان خرڅېږي. سره د دې چې په دې ورځو کې د غیر قانوني بازار خورا ګرم دی او څوک د چا په کار نه لري، خو د تاریاکو پلورونکي اندېښنه ښیي چې ممکن طالبان په راتلونکي کې دا بازار وتړي. سړی چې 5 خلکې لري یوه د خپل ضرورت لپاره راباسي، هغه 4 خوندي کوي وایي امارت یې بندوي. په هلمند کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي مني چې د تاریاکو پر کرکلي او خرڅلاو بندیز نه دی لګول سوی چې دوی علت د خلکو اقتصادي اړتیا بولي. په هلمند کې ډېر غربت دی، تقریبا وچکالۍ دی او خلک د جنګو ځپلي دي او کډي مهاجر سوي دي. نو په دغه وجه باندې هم خلک دا یو عواید جوړوي دا تاریاک، په دغه وجه باندې هم خلک ډیر کوي. انشاءالله کوشش کوي چې دې ته بدیل پیدا کړي، بیا به خلک داسې شی وکړي چې هغه به تقریبا د تاریاکو په پرتله باندې تاریاکو بدیلي. د اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی ژمنه وکړه چې د تاریاکو کرکیله او د نشي موادو قاچاق به له منځه وړي. هلمند د کلونو راهیسې په نړۍ کې د تاریاکو او نشي موادو د تولید مرکز بلل کیږي. په ملګرو ملتونو کې له نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي په افغانستان کې د تاریاکو تولید 8 سلنه زیات شوی. په دې راپور کې زیاته شوی چې په افغانستان کې له دې لارې ترلاسه پیسې 2 میلیارده 900 میلیونه ډالرو ته رسیږي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې په راتلونکي کال کې د تاریاکو د تولید کچه د بزګرانو په تصمیم پورې اړه لري. دغه سازمان د نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بزګرانو سره مرسته وکړي ترڅو د کوکنارو له کرلو لاس واخلي.